السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ابو سعد مومن دی ما ملګرو میان به پخوو میانو پورا ویډیو به ګورئ. که چینل هم در سره نه سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره مخکې شیر کړئ ملګرو سره. څه وخت کې به موږ میان پخول نو شی به مو ور واچو ایسته به ایدي شروع ایدي کېده به ولې هغې ته به موږ لمده مساله سازه کړې وه چې لمده مساله لکه د پکوړو اوړه به م لکه پکوړې چې پخوي هغه قصه مساله به وه نو چې مۍ به م پکې وه او نه به م د وږي اوبه ورکړې وې نه څه هغه به ایسته ایدي شو. نو د میانو زما په ذهن سره ښایسته بهترینه طریقه دا ده چې لومړی خو به د وږي اوبه ورکوو د وږي اوبه ورکړې دې سره د مۍ کم بدبوی هغه هم ختم شي. دې له اوبو کې ښه مکس کړئ د وږي صحیح ده. ساده سیسټم ساده ساده مساله وچه دنیا ده وچه دنیا دا بکن زیدار مکس صحیح دا دې سور مرچکې این څه خوښوي ځینې نه خوښوي به د ذایقې مطابق مالګه حسب ذایقه خو مۍ باندې چې څومره مالګه واچوې دا مالګه نه راځي مۍ کې یو دا شی دی وځه دا به معمولي مکس کړئ مکس شو. دا د پکوړو اوړه پکې ډېر اهم کردار ادا کوي ښه دا د پکوړو اوړه دا معمولي مکس کړي. دا که اوس نیمه ګنټه ورکړي دی که نه نو دا به دا مساله مزیداره غواړي دا به انشاءالله بې نه رجېږي. دا د سالن ساده مساله ده دا د مۍ رنګ برابروي ښه مزیدار سور رنګ به راځي د مۍ لکه سپین به نه راځي په پخلي کې دا به دومره نه ورکوي بس لږه برابره چې صرف هغه رنګ جوړ کړي. صحیح شو. دې لپاره نیسي دا میان ډېر وچ شو. صحیح شو. نور اوبه دې نه لګوي دا اوس موږ ته راوکړو زه دا میان ورسره صحیح وچ شي. د مۍ د تازه پېژندنې څنګه کوي دا مۍ دی هر کله چې مۍ رالي که نه مۍ له به داسې ګوته ورکړي چې ګوته دې ورکړله دا غوښه هنداره په خپله راجګېږي چې هر کله غوښه نه راجګېدله ګوته پکې پاتې شوله دا مۍ به زوړي ښه یو مۍ کې بل سیسټم هم دی
دا سر دی دا به داسې راکولاو کړي دې ځای کې نه دی راغوږه هغه به تک سور وي نو مۍ به بیا تازه نو او بیا بله طریقه هم ده مۍ چې هر کله دا ستارې پسې روغې وي ستارې کې تلې نه وي نو هغه مۍ به تازه وي هر کله که د مۍ نه دا ستارې تلې وي ستارې پسې نه وي نو دا هغه مۍ مه راځي هغه زوړ وي درې شوې څلورمه خبره پکې دا ده چې مۍ رالې که نه دا خېټه به یې ګورې خېټه به یې ګوري خېټه به یې روغ وي هر کله چې هغه خېټه داغ شوې وه لکه زخمي شوې وه هغه مۍ به زوړ وي هغه نه راځي د میانو ذایقه به نور هم برابر راځي خو چې غوړي تازه وي هر کله چې پکې مۍ او پیرت به پوخ شي بیا هغه ذایقه نه وي نو بسم الله کوو ښه بسم الله الرحمن الرحیم میانو ته غوړي به ورته ښه سره کړې او یو به مۍ لړې زر نه اړې به یې نه خپلې تبې ته به یې پرېږدي دا اوس لاندې یخ پسې نښتې دی دا چې پوخ شي دا به په خپله غوړي راپرېږدي لکه دا کړی به یې راپرېږدي بره سر نه به راشي دا به زر نه وي وګوره ماشاءالله څنګه رنګ یې راپرېښود دا پوخ نه دی نیم هم نه دی پوخ ښه کړی د وړوکی دی د مۍ په پخلي چې نه پوهېږي چې مۍ پوخ دی که نه دی پوخه نو پوهېږي به پرې داسې چې دا به دا غولۍ ختمې کړي دا غولۍ نه وایي هر کله چې غولۍ ختمې کړي مۍ به پوخ شي सरगर्दान परेशान गर्दम Start چکه ذایقه دا زما کیمرامین دی بسم الله الرحمن الرحیم چې څنګه ذایقه یې تاسو سره څلور سیدیونونه کړي ډېر زبردست دا کومه طریقه چې ده همدغه طریقه فالو کړئ د مۍ نه صحیح خوند وایه ډېره مننه مشکو بدروسا اور گرانو بدروسا زما زړګو بدروسا ګران مسافر زی سبا غړې رسختونه او جدائی د رخصت راکا لجمی تادی راکا مسافری درو ست راکا
دعاګانو کې مې یاد ساتم میانا زما جانا